زمونږ په کورونو کې ډېر اصلاحات ضرورت دی چې هغه اصلاحات موږ اوس نه کوو او نه کولی شو، خدا او په ځان لازمو چې دا به خامخا کوو. زمونږ د کپړو، زمونږ پیزار پای کې اسراف د کفار سره بیا مشابهت، دا شی به پرېږدو. ګورئ زمونږ زنانه، زمونږ اهل دا په موږ باندې لازم دي چې ردیو اصلاح وکړو. الله ویلي اے ایمان والو قو انفسکم واهلیکم نارا، اے ایمان والو خپل ځان هم د اور نه بچ کئ، خپل اهل هم د اور نه بچ کئ. دا خپل اهل به موږ د اور نه بچ کوو. داسې لباس پوره نه لرو چې هغه د کفارو سره پکې مشابهت دی، د سړو سره پکې مشابهت دی، دا لباس تنګ دی، دا نری لباس دی. هسې نه چېرته دی وعید په ذیل کې رانه شو چې نبی فرمایي صنفان من اهل النار لم ارهما من بعدي، دوه قسمه جهنمیان دي مانۍ درې وسه پورې. رجال معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، هغه سړی دي چې د غواګانو د لکو په شان چابکونه به ورسره ظالمان به خلک به وایي ظلم به کوي. ونساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن کاسنبة البخت المائله، هغه زنانه دي کپڑے اغوستلي لیکن بربنډي دي. کاسیات عاریات، کپڑے اغوستلي بربنډي دي. یو څو تفسیرونه پکې علما کوي، یو څو تشریحات کوي. کپڑے اغوستلي بربنډي دي معنی لباس یې دومره نری دی چې لباس خو لباس لیکن بدن پکې ښکاري. یا دویم لباس یې دومره تنګ دی چې ټول اندامونه پکې ښکاره کي. دریم لباس نیم بدن بربنډی دیزي پورې نستوڼي، او دارنګې غاړه چې کوم وګورئ شاته پکې چینج لګولی، پیسې راوچتې کړي. لږ اوس پکې بلغم خبره بالکل الټه شوه. مونږ پښتانه خو اوس الټه رواني، خبره الټه شوه. د نبي حکم دار دی سړي به پړکي د ګیټۍ به ښکاره کوي، زنانه به یې پټوي. اوس تاسو وګورئ زنانې ښکاره کوي، سړي پټوي. سړي پړکي پټوي که نه پټوي؟ او که ته ورته وایې چې پړکي ښکاره که پیسې اوچتې که دی به څه وایي مسخره م وکړي، څه ډنډې خو نه کوم، داسې وایي که نه وایي ډنډې خو نه کوم. ما خپل خطبه کې ویلي عجیب دارا افسوس په دې خبره چې نن د نبی سنت کا بیان کېدلی شي خلک هغه عیب شماري، لیکن انګریز یهودي چې کم کار کوي نو هغه بیا خلک یو پیشن شماري. اوس انګریزانو لباس څنګه پتلونې راورسو دې زنګانه پورې هلته او دا څنګه ورشولي مي زمونږ په دې معاشره کې خلکو سه او پتلونونه دې سره ورسول. نبی چې ویل پړکي ښکاره کوي دا عیب شماره، او چې انګریز وکړو. زمون خو مزاج دا جوړ شوی چې کم یو کار ته نبی خو ویلي هغه کار موږ عیب شمارو، خو چې انګریز ورته خو وایي موږ یې ښه شمارو. هغه به منې د نبی علي حکم منې بوز یو ډاکټر سره زه ناست وم، نو ما ته یې ویله او ډاکټر صاحب دلته ناست دي، ډاکټر احسان الله صاحب او ډاکټر محمد بصیر صاحب زموږ ملګري ناست دي، یو ښه پوهېږي په دې باندې. یو ډاکټر ما ته ویله ویل د انسان بدن ته چې کوم ډېر ضرورت د کوم وټامن دی هغه وټامن ډي دي، وټامن ډي. او وټامن ډي دی تقریبا 90% حصول دار انور نه دی. او ویل دا یې راته ویله زه پې نور ښه نه پوهېږم، ډاکټر صاحب پوهېږم نو بیا تپوس وکړئ. ویل اوس ډاکټران وایي چې دا وټامن ډي چې د انور نه 90% حاصلېږي دا بدن کمه حصه ډېر راکاږي، ګیټۍ پړکي. لہذا کم سړي پړکي چې خالي دته وټامن ډي ډېر ملاوېږي په نسبت د هغه چا چې پټ وي. ویل ته به ومنې اوس دا د کوس هلکانو ته ویل چې یاره جي ډاکټرانو ریسرچ کړی دی، تحقیق یې کړی دی چې یاره جي پړکي د دې نه وټامن ډي انسان ته ډېر ملاوېږي. ارې بیا راشوتی خو کېدای شي به دې ته ثواب میلاو نه شي لکه تا د وټامن ډي لپاره چوتله چوتی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اتباع د وجې نه نو په هغې کې بیا فایده هم به درته میلاوېږي، وټامن ډي به هم ډېر میلاوېږي د خیره. نو خبره مې دا کوله چې خبره الټه شوه، سړو پیسې ښکته کړي او ښځو اوچتې کړې، ښځې چې کوم دي هغې پیسې اوچتې کړې. زمانو دا لباسونه نه دا لباسونه دا موږ د خپل کور اصلاح کوو. ګورئ قو انفسکم واهلیکم نارا، او تاسو نه کې اخري حدیث بس خبره بس کوم دا به معمولی خبره نه شمارئ
چې بس خبرم په دې غوږونو واورېده په دې بل غوږ باندې ووتله خبره خلاصه کما اصلاح وکړه او که ونه کړه نه د نبی وینا دا ده کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته هر یو په تاسو کې ذمہ دار دی او د هر یو نه به د خپلې ذمہ دارۍ تپوس کېدلی شي پلار ذمہ دار دی مور ذمہ داره ده دارنګه هر سړی ذمہ دار دی دینه د خپل ذمہ داري تپوس وکیدلی شي الله رب العالمین نو سوال چې الله رب العالمین زمونږ را کورونه زموږ د معاشره د اسلامي جوړه کی او دا چې کم رسومات چې کتاب او سنت خلاف دي دې الله موږ توفیق راکړي چې په خپل الله سبحانه من ختم کو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر